متویلا فاعطاني ثلث امتي ماتا الله رب العالمین دا شانتا اغا د امت درې مبرخه اغا الله ما ترا کړه یا چې درې مبرخه د امت الله ما ته معاف کړه معافي وتوکړه او دوی سي امت زما فاتش فخررت ساجدا لربي شكرا نزو خپل رب ته سجده باندې پرې وتما او دا سجده دې لپاره وکړه چې د الله شکریا ادا کوم چې الله شکر چې زما په دعا باندې تاسو وکړو زما درې مې امت ته معاف کو ثم رفعت راسي بما سرچت کو د سجدینا فسالت ربي لامتي نو به مې د شانته د خپل امت د پاره د رب له سوال وکړ چې الله زما امت معاف کا ټول معاف کا لامتي کی شاهد ہمارا کاف کا الله زما امت ټول معاف کا فاعطاني ثلث امتي بالله تعالی ماته د امت درې مېسا دغه معافي الله ما تراکړه او زما سبارش قبول فقررت ساجدا لربي شكرا نذبر وتما خپل رب ته دغه شاده په سجده کولو باندې چې د الله شکریا ادا کوم ثم رفعت راسي بما سرچت کو فسالت ربي لامتي بما ټول امت د پاره سوال کو الله ته چې الله زما د امت درې مې سم معاف کا فاعطاني الثلث الاخر نو الله به ماته د اخرنه درې مبرخه هم راکړه هغه ماته الله تعالی معاف فقررت ساجدا لربي نزلتا دغه شان د خپل رب ته سجده کوون کې شوما او الله ته په سجده باندې پرې وتم درې ځله مې دا کارو کو عمل مو کو وضاحت داش یو بل روایت کې دغه شان د سجده شکر راغله په دې کې هغه روایت نشته هغه روایت امام ابو داوود امام ترمذی امام احمد روایت کړي ابو بکر روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه چې انه كان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاكرا لله سبحانه وتعالى د الله د پیغمبر عادت مبارک دا چې کله به ته یو د خوشاله یو کار یو خبر به تراوي د خوشاله والا او یا به ته یو دغه شان یو زیره ورته په یو کار باندې د خوشاله نو د الله د پیغمبر عادت مبارک دا چې هغه الله ته سجده کوون کې پر وته د الله د شکر سجده وکولا نو سجده شکر دا اخر دا په مختلفو روایتونو کې دا جایز عمل دی او سنت عمل دی په دې روایت کې فائدہ دار چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر زیات شفقت په خپل امت باندې او څومره په خپل امت باندې یو غمجن انسان دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د خپل امت څومره غم کړی دی نن داغه د سنت سره امت را لګیږي لوبه کوي نن داغه د سنت مقابله کوي نن ځان ته نسبت ډیر دینداري ډیر پوهه کوم دا خلک را لګیږي په سنت دی وکړه خیر دی خو دې نه کوم خیر دی نو دا څنګه پکار د الله د پیغمبر ډیر زیات ته شاده شفقت او مهرباني او دا شان تر افد د خپل امت سره چې الله ته بار بار سوال کوي الله زما امت معاف الله زما امت معاف کا بکار خدا وا چې امت د سنت سره لږه د حالات دعاګانې کوي چې زما امت زما سنت پریږي زما سنت مقابله کوي پښپا اور 30 غنټې کې دنیا د پاره 30 غنټې ور کوي اخونو مت پریږي خو 15 منټه د سنت ته قرآن د یاري شور کولې پکار دا چې نه کړی په الله تعالی سوال کې چې الله زما امت معاف الله زما امت او دوه فائدہ به کدا دا د دې امت فضیلت چې الله تعالی معافي دا شان د الله پیغمبر هغه د معافي دعا د ټول امت لپاره یو برخه وته ورکړه دوه برخه وته ورکړه درې وته ورکړه ټول امت مله معاف د دې امت فضیلت الله دې موږ ته د معافي ګراولي او درې فضیلت دار چې دعا کو وخت لا سونه او چتول نه شخ بنو درېږي هغه چې کوم ځای الله پیغمبر دعا کړه لا سیند او چت کړه ته نه وچه دا نو عموما دعاګانې کله چتول دا پکار دي لکه د الله پیغمبر د شاهدونو خطبه کې کوم دعا شوی دا الله پیغمبر نه ترا چتول نه ثابت نو موږ نه وچتو اما مطلب چې کوم دعاګانې دي هغه کله چتول دا د شاهد دا راغلي دي د الله پیغمبر نه لا چت کړی دي او څو فائدہ به کېدا دا چې شنو چې دعا ورته دا بر الله قبلې بار بار دعا کوا بار بار دعا کوا کوم حاجت ډیر زیاتو ضرورت ډیر زیاتو اب سجده کې بار بار کوا او دا شان چې کوي الله د شپې دعا کوله پر مونږ ورته دعا دي کوله الته دعا کوله بار بار کوي الله پیغمبر ته ګوره یو ځل لاسونه وشته الله ته دعا وکړه الله ته څه وکړه هغه درې محسد امت معاف او الله تعالی وته درې امت درې امت مله معاف
د الله پیغمبر مایوس نشو به الله تعالی سو الله تعالی د ټول امت معاف کړ الله له دې مې سو امت معاف کړ درې مې درېم دل به دعا وکړه الله ټول امت معاف کړ به دا شانته الله د ټول امت معاف کړ موږ ته الله پیغمبر راخی چې دعا کې بار بار کوا او بار بار کوا الله به دعا به قبلې بل فائدہ به کېدار چې دا شانته د نعمت په وخت کې د خوشحالۍ په وخت کې سیده شکر وکړ دا نن د نبی سلام د امت نه سیده شکر رسول دا وعده امیر هغه نګور په کو قدم نیخه د مکه نه مدد ځان نه ورتي د مکه نه ما می شروع د مکه د الله د پیغمبر په احکام باندې کې خودل شروع د مکه د الله د شاده دشمنه ته مونږ کلکه خزه ونر ملا تړلې د پور سره خبره مانه چې بدقه شانته حاضر انستو سباله په دې جماعت کې وایي چې د بمجاړه مشران ته بمجاړي تراشه بچوي حقوق نه مني تراشه نګور نه حقوق نه مني نمسيري خراب شو چرچل شو ګورل شو ټول برباده نګور دراسه وستړي ټول برباده بچي دراسه وستړي ولی چې تا الله رحمت درکو ستا جن کې الله تعالی خوګم یو درکړه ستا بچي ځلنه شو ستا بچي د دې لایق شي چې وعده ورکړي چې ستا خدمت وکړي ستا د خدمت وکړي د خپل مور افکار خدمت وکړي پکار دادا او دالا ته چې ستا دغه بچي په سر باندې پردای نور بل چا غټکلا بل چا راوي کړی دا بل چا په خرچي کړلی بل چا ور تعلیم غم کړل بل چا راوي کړی او تا ته د خدمت د پاره هغه د شانته وقفه تا ته درکړه ارته پرې خو شکر وباسه بچم تاسو منګورم تاسو دا عظیم نعمت ده کنه چې عظیم نعمت ته دغه شکریا دادا چې د الله سره تعلق نورم جوړ کا الله ته بسیده چې الله شکر دی زموږ استاد په ار وعده کې هغه در حال شروع چې موږ تاسو ګورو موږ تاسو حالت ته ګورو د بخښه د امت هلاکت روان دي معاشره په خپل هلاکت طرف ته ځي په خپل باندې نه زموږ تاسو هغه د ډرامو هغه د فلمونو هغه د سریالونو هغه د کرکټونو بچي هغه بچي چې محمد رسول الله شاګرد دي ځکه چې موږ تاسو نن ګور کړه نستره هغه په شو سیده شکر باندې درنستلې نو دې حدیث کې موږ تاسو الله پیغمبر خي مشروعیت سجود الشکر عند النعم ثم نعمتنا دي کديني دي کدنیوي الله دې درکې د الله تر سیده شکر باسا او سیده شکر به دغه کوا چې اول تر کې هغه شان د درې پر اسمان نبی اعلی سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى نو د سوره دعاګانې درغه خوشالي د الله د حمدو د نعمتو هغه درځي هغه به کېوا او بل فائدہ به کېدا دا چې د شکر چې څومره وګدا کې عمر خدا چې شکر څومره وګدا کې هغه راخدا یو نعمت الله درکو خوشالي دي چې یې معنی ادا کړ بل الله درکې بل الله درکې الله پیغمبر ګورا یو ځل دعا وکړه چې الله دعا مې قبول کړي امت ټول معاف کړ الله ټول دعا قبول نه کړ درې مې امت مله معاف کړه الله ته چا ور سم دي هغه ماوس نشو او هغه راوړل چې په دعا باندې الله ته شکر ودا کو او څنګه وکړو فمكث طويلا دا چې خوف دکړه چې الله شکر چې دا درې مې امت ته الله معاف کړي دوی چې خیر ده سوال د څه کړ به الله ته دعا غانې کوي چې کله الله نعمت درکو سیدا شکر دا خوف دا وکا نه الله تعالی بدن راضي شي خوشاله بشي دغه نعمت چې معمولی درکړي هغه ما ته معمولی ده هغه ډېر غټ نعمت دی هغه بدل الله تعالی پوره نعمت دې څه ته غواړي نو دا څه د بل فائدہ به ګدام ده چې مخکې ته موږ اشاره وکړه چې دا سنت من سره امر شوی دي د نعمتونو خوشحالي د نعمتونو استقبال موږ د الله او رسول دشمنه معنی کوو ځکه الله موږ تاسو ته نعمت کې خیر نه چي نو پکار راځي چې هغه شاده موږ تاسو د سنت باندې کو ملافور کې وته مشران خصوصا علما خصوصا دا شاده مشران د فورو دا باید باعشي چې مخکې موږ تاسو نیټه د وادو نیټه دې یو خوشاله دي د مخکې دغه شاده په دې غوړه وکړو تعلیم کې نو کله دې بچو صحیح جوړ دريږي په کور کې صحیح جوړ دريږي بچي دا خدا د لور دا کنکور چې ملمال دا خپل په وخت کله زه پلار ما ته پلار نه ما دا وخت وا زه راولم چې زه راولم چې ما بچي رمو یعنی او د خپل مور نه پیدا د ما نه پیدا د الله د پیغمبر دشمنی باندې کې کار یو دا چې کار ان شاء الله هغه څه چې غلط څه خو کنټرول کړي اصل کې شر به سره کنټرول کړي یي خو دا خدای نه چې چا دا اړه دمانه شروع کړي ان شاء الله دا شاته نعمتونو خوشحالي هغه مناول موږ تاسو د الله د پیغمبر هغه تمتکه چې راغلی چې هغه شکر دې باندې وکړو الله دې خبر و موږ ته توفیق راکړي څومره ګناهونه دي مصیبتونه الله دې موږ تاسو نو اوچت کړي زموږ تاسو ځوانانو د زرانو مې د الله تعالی هغه د دین سره پیدا کړي او د الله د ایواغه د الله دشمن چې کوم ابلیس هغه د الله تعالی هغه د شان ته موږ تاسو ټول ساتي وصلی الله علی نبینا محمد